بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یو نظر په د شپږم فصل په د لنډیز باندې ما چو خلاصه باندې چې کوم نقطه په کې پاتې چې هغې باندې خبره وکړو. اول ماده کې وایي چې ادغام یو حرف په بل حرف کې مدغم کولو ته وایي چې دواړه حروف په یو ځل مشدد ادا شي. اولنی حرف ته مدغم او دوم حرف ته مدغم فيه ویل کېږي. انشاءالله دا خو موږ ویلی دی، یاد به یې که نه. دوهم وایي چې د ادغام د ذات په اعتبار سره په درې ډوله دي: ادغام متماثلین، بل ادغام متجانسین، او بل ادغام متقاربین. ادغام د کیفیت په لحاظ سره په دوه ډوله دي: ادغام تام او ادغام ناقص. دا د تیرو درسونو خلاصه ده. ذات په اعتبار سره څو؟ درې. کیفیت په لحاظ سره څو دي؟ دوه. بیا وایي د مثلین ادغام همیشه تام وي. د مثلین ادغام همیشه تام وي، په مثلینو کې ادغام ناقص نه راځي. پنځم کې وایي چې متجانس او متقارب ادغام کې تام او ناقص دواړه کېږي. ګوره مثلینو کې یوازې تام کېږي، متقارب او متجانس کې تام او ناقص دواړه کېږي. د ادغام احکام درې دي: واجب، جایز، ممتنع. یا به واجب وي، یا به جایز وي، یا دواړه جایز به وي، یا به ممتنع بیخي ناممکن به وي، ناشونه به یو ځای کې. اوم وایي چې اوږدول د آواز په حروف مد او په حروف لین کې دا عبارت د چی څخه ده؟ مد څخه. یعنې د مد تعریف ده. هغه د عربي مد تعریف خو درته یاد ده که نه؟ اطالة الصوت بحرف من حروف المد او اللین. دلته وایي چې اوږدول د آواز په حروف مد او په حروف لین کې دا دې ته ویلی کېږي مد. دا د مد تعریف ده. اتم وایي چې حروف مده درې دي چې همدې حروفو کې، په همدې درې واړو حروفو کې مد اصلي او مد فرعي دواړه کېږي. مد اصلي او مد فرعي دواړه کېږي. اوس تاسو ته وایم چې مد اصلي به په دې حروفو کې کله کېږي؟ کله کېږي چې سبب نه وي، او چې سبب وي نو بیا به مد فرعي. نو اسباب څو دي؟ درې. کم کم؟ سکون او حمزه. ځکه مدونه موږ نن دغې اسبابو په بنیاد باندې تشریح کړل. لسم کې وایي که چیرې د حروف مد نه وروسته سبب رانشي نو دغه مد به څه وي؟ اصلي به وي. او که چیرې کوم سبب واقع شو نو بیا به مد فرعي. نو سببونه به ما برابره چې ولوستل، یو سکون او بل شد او بل حمزه. مد اصلي څو ډوله دي؟ 15. او مد فرعي څو ډوله دي؟ 10. اوس که څوک ته سوال وکړي چې د مد فرعي نومونه ولیکئ، یوازې نومونه ولیکئ، باید تا ته دا 10 واړه نومونه یاد وي: مد متصل، مد منفصل، مد صله کبرا، صحیح شو، مد لازم حرفي مخفف، مد لازم کلمی مخفف، مد عارض وقفي، مد عارض وقفي لین، او مد لازم لین. 15 شو کنه. او اخرنی دوه چې سبب تشدید ده: مد لازم حرفي کلمی مثقل او مد لازم حرفي مثقل. دا د مد فرعي ټولو نمونه شول. که څوک وایي چې د مد اصلي نمونه ولیکه، یو مد اصلي ده ذاتي او طبعي، مد بدل، مد عوض، مد صله صغرا او مد تمکین. صحیح شو. مد متصل ته واجب او مد منفصل ته مد جایز هم وایي. متصل ته واجب او منفصل ته یعنې د دوهم نمونه دي چې دا هم هلته ویل شو. دلته خلص شکل باندې ستا د ذهن کې د کینولو لپاره دا فصل چې دی مړی مړی شوی ده. ښه مړی شوی، تا یو مړی درته جوړه شوې ده، صرف ته تیر کا، شخوند پې مه وهه، تیر کا هلته ذهن کې ذخیره یې هلته کېده. صحیح شو. حروف مقطعات ټول 14 دي. حروف مقطعات ټول 14 دي. مجموعه څه ده؟ نقص عسلکم حی طاهر. بیا هغه د وجه د ادا نه خو موږ ویل چې نقص عسلکم اته حروف کې چې دي کې طول مدونه کېږي. حی طهور کې مد اصلي کېږي، او یو حرف الف د چې په دې کې بیخي مد نه کېږي. او د مدونو مقدار او اندازې څو دي؟
درې، قصر، توسط او طول. د مد اصلي په ټولو اقسامو کې قصر او د مد لازم په ټولو اقسامو کې طول دی. مد منفصل او مد عارض وقفي کې قصر، طول او توسط درې واړه جایز دي. دا خلاصه وه. په دې فصل کې دین بغیر فکر نور پکې څه هم نه. صحیح شو؟ څومره اوږد فصل و، همدغه یو په 15 نقطو کې یا په 15 14 مادو کې د ټول فصل خلاصه ده. دغه شی تاسو یاد کړئ نو فکر وکوه چې فصل ټوله یاد شو. دا د فصل خلاصه و، همدغه مفاهیم پکې هلته تشریح شوي دي. نو سوالونه پکې دا دي، دا انشاءالله تاسو ته ادغام تعریف کړئ. د ادغام اسباب څو دي نومونه یې واخلئ. ادغام تام او ادغام ناقص تعریف کړي، یعنی نا تام څه ته وایي او ناقص څه ته وایي. ذاتن او کیفیتن ادغام په څو ډوله ده؟ ذاتن او کیفیتن دا دوه جزه ده. ذاتن ادغام په څو ډوله ده او کیفیتن په دوه. د ادغام موانع څو دي؟ د ادغام موانع دوه. کم دي؟ حروف مده او حروف حلقي. څو دي؟ حروف مده او دا به وروستی خبره چې حروف مده د کوم ځای کې معنی ګرځي؟ مثلینو کې. او حروف حلقي کوم ځای کې معنی ګرځي؟ متجانس او په متقاربو کې. دا د ټول خیمه چې بیا هم نه حلوئ نو زه څه چل وکړم؟ ښه، د مد تعریف او ډولونه. د مد تعریف څه شی ده؟ او ډولونه یې څو دي؟ دوه، اصلي او فرعي. د مد فرعي سبب له وجې په څو ډوله ده؟ سبب له وجې په درې ډوله، یعنی سبب حمزه، سبب سکون او سبب شد. په مد اصلي کې د مد بدل او مد عوض ترمنځ توپیر څه شی ده؟ دا به دا کتاب کې نه و. دواړو کې بدلون راځي. خو په مد بدل کې حرف مد چې ده د حمزه په بدل کې راځي، او په مد عوض کې حرف ما د تنوین په عوض کې راځي. دقیق فرق ده کنه، بدلون دواړو کې راتلی شي. دا مطلب دا الفاظ جدا دا کارولي دي، دواړه مد بدل دي. خو دا عوض او بدل ځکه هلته حرف مد حمزه نه حرف مد جوړیږي، او په تنوین کې د تنوین نه الف جوړیږي، حرف مد جوړیږي. صحیح شو؟ دا توپیر ده. مد متصل او مد منفصل ترمنځ توپیر واضح کړئ. که سبب ورسره په یوه کلمه کې وي متصل، او که سبب په بله کلمه کې وي منفصل. کلمی او حرفي مدونو. کلمی یعنی مد لازم کلمی، مد لازم حرفي. مدونه د جوړښت له نظره څه توپیر لري؟ آفرین. حرفي به په حروف مقطعاتو کې راځي، او کلمی به د قرآن کریم په نورو کلماتو کې راځي. یعنی حدود معلوم دي، یو بل په حدودو کې مداخله نشي کولی. مد عارض وقفي او مد عارض وقفي لین د حکم له نظره سره بیل کړئ. دې سوال ته فکر ده؟ مد عارض وقفي او مد عارض وقفي لین د حکم له نظره بیل کړئ. څوک یې بیلوي؟ مد عارض وقفي کې طول، توسط بیا قصر. وقفي لین کې قصر، توسط بیا طول. دا بدل، دا توپیر. صحیح شو؟ حروف مقطعات طول سودي مجموعه حي نقص اصلكم حي طاهر. د مد اصلي او مد فرعي د حکم د پریښودلو په صورت کې څه واقع کیږي؟ او کنه مد اصلي او مد فرعي د پریښودلو په صورت کې څه واقع کیږي؟ د مد اصلي د پریښودلو په صورت کې لحن جلی، او د مد فرعي پریښودلو په صورت کې لحن خفي. څه وایي؟ نه قاري صاحب شی وایي. خاص چار جوابه تراشه. ادغام د ادغام اسباب سودی 3 4 5 کټول صحیح دي. نو اولنې الف جو صحیح ده چې 3 دي. د ادغام کیفیت لحاظه په څو ډوله ده؟
دوه ډوله ده. کم جز صحیح ده؟ دال. د ادغام موانع څو دي؟ الف څلور، با درې، جیم پنځه، دال دوه. موانع څو دي؟ د ذات په لحاظ ادغام په څو ډوله ده؟ الف جز صحیح ده؟ ښه. په لفظ ان نعبده کې ادغام، په لفظ ان نعبده کې د ادغام سبب څه شی ده؟ تماثل. الف جز صحیح ده ځکه دوه نونه یو ځای شوي دي که نه. مدغم او مدغم فيه دواړه یو حرف ده. په لفظ قد تبینه کې ذاتن کوم ادغام ده؟ متجانس ده. ولې متجانس ده؟ ځکه دال او تا هم مخرج دي. الف جز صحیح ده. په لفظ فی یومن کې ولې ادغام نه کیږي؟ ګوره دلته جوابونه وګوري. اول د سبب نه موجودیت، دوهم د شرط نه موجودیت، جیم د سبب موجودیت، دال د موانع موجودیت. موانع موجودیت معنی راغله ده. معنی څه ده؟ حرف مد. نه دا خو هغه ده فی یومن کې مثلین ده کنه. رښتیا مثلینو کې معنی څه ده؟ حرف مد ده. او اتم وی حروف لین څو دي؟ کم کم دي؟ نهم د مد متصل او د مد منفصل سبب څه شی ده؟ الف حمزه او سکون، با حمزه، جیم سکون او دال ټول غلط دي. کم یو صحیح ده؟ ټول غلط دي. با جز. ولی الف کې حمزه شته کنه، هلته بله ورسره ملګری ده. او لسم هغه مدونه چې سبب شد وي څو دي؟ نومونه واخلئ. حرفي مثقل، کلمي مثقل. په حروف مقطعاتو کې څو ډوله مدونه کیږي؟ یا یو کې خو بیخي شته نه کنه. دوه ډوله مدونه، یا به اصلي وي او یا به فرعي وي. حروف مقطعات د راښکلو وجې په څو ډوله ده؟ هغه الف غریب هم پکې راغی. صحیح شو. اتو کې نقص اصلکم یوه، حی طهر بل، او الف بل. څو شول؟ درې ډوله ده. او په لفظ شیئن کې، په لفظ شیئن کې د حمزه په تنوین سره متوجه شو ورته. په لفظ شیئن د حمزه په تنوین سره د مد سبب کم یو ده. حمزه ده، سکون ده، دواړه سم دي که دواړه غلط دي؟ تو د قاري صاحب کې څه وایي؟ څه شی نشته؟ یو وصل کیږي. نو وصل کیدل څه موجود شی نشته؟ نه ګوره تا ګوره ورخطا شولې ټول. سوال ګوره، سوال ته لږ ګورئ، سوال ته لږ ځل بیا وګورئ. ټول ټیټ ماته مه ګورئ، سوال ته وګورئ. په لفظ شیئن حمزه په تنوین، د حمزه په تنوین شیئن تنوین شو کنه. دغه تنوین سره په دغه کلمه کې د مد سبب کم یو ده؟ چا ویلې ده؟ حمزه او سکون. ها قاری صاحب تشریح که څنګه حمزه او سکون؟ ها وا مرید قاری صاحب خبره وای یا مده ده او ورپسې حمزه راغله. ها یا ایلین چې شي، یا ایلین کې نو یا ایلین د پر حمزه سبب جوړېدای شي. سکون کومه ده؟ نو تا ته چا ویل چې وقف وکړه؟ ته وایي چې تنوین سره. قاری صاحب الحمدلله هم څه وایي؟ نه کنه، نه کنه وقف وشي ټول غلط دي. که وقف ورباندې وشي بیا دا اوږدېږي که نه د لین په وجه، او که وقف ونه بیا نو وقف مخه مې خو ته په عبارت کې ونیوله چې تنوین سره. تنوین سره څنګه وقف کوې نو؟ ګورئ کله چې حمزه ساکنه نشي تنوین سره وویل شي دلته مد نشته، مد نشته، لین ده بس خبره خبره. که ته اوس وقف وکړې دلته شی د حمزه په سکون سره
اوس یې راته ووایه ځه حمزه په سکون سره و سبب څه شی ده ولې حمزه په اسبابو کې نشته لین کې نشته حمزه سبب ده خو په مدو کې حروف لین کې حمزه سبب نشي جوړېدلی دلته سبب د حمزه سکون ده نه خپله حمزه خو دلته خلکو سترګې سکون نه نیسي نه حمزه ته راځي ځکه حمزه هغه غټ ده که نه له ګوډ هم دغه ښکاري بس صحیح شو دا لکه مغالطهي غوندې سوال ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين